بابا جان ستا د خپې په څه خوږ شوي؟ بس بچیه دا ناجوړه شوې ومه په ځان پوه شوې نه ومه خو چې اوښکې رالم نو بس هو مې کار پرېښی. زه به درته دوا کوم نو جوړ به شي. ښه بابا جانه ډېره ښه ده ډېره ښه ده زما ګل بچیه. زما ګل نوم نه دی، نیم باچا مې نوم دی، نیم باچا. ښه خو ګوره بچې چې ته راته دعا وکړې او زه ښه شمه نو بیا خو به د روپۍ ګل ماما تا د نوکرۍ نه وباسي که. خیر دی که ما نوکرۍ نه وباسي خو چې ته جوړ شي. خو ای بابا جانه چې ته جوړ شي که نه دا کرسۍ به ماله راکې. ښه نو ته به په دې کرسۍ څه وکړې بچې؟ زه به پې خپل کلي ته ځم راځم که. ډېره ښه ده ډېره ښه ده. دا نیکه داسې څه خنداګانې راغېستې دي؟ بس ګل غوټۍ لورې ځان مشغولونو ستړې مه شي. خدای دې وبخه ماماجي بیا خو در باندې هغه چپه نه ته راغلې نه خورم ډوډۍ نه خورم ډوډۍ. نه بچې شکر دی اوس ښه یم. نیم باچا ته راشه کتابونه سنبال که دا به برکت خان ته ورسې او د متبر خان کاکاجي کور خو راته معلوم دی که نه؟ او معلوم دی ورته او هسې کله برکت هم راځي زما تپوس له. ښه ده ماماجي زه به اوس لاړه شم د سکون نه نیغه دلته راغلم. بې پردې مه شي لورې الله مو روغ جوړ او خوشحاله لره سره زما د برکتي او سره زما ده. هلکه ډېر مشروټې ښه ده زه لاړم ټاټا. په مخه دې ښه. په مخه دې ښه لورې. ولې مورې فاسه شنې چای مې درله پخې کې دا اوس که چې وجود دې ورسره ټکور شي. ګل غوټۍ زه اوس ښه یم تاسې تکلیف وکړو د مور او پلار خدمت ته تکلیف نه شي ویلی. مورې پاسه دا چای اوس که. ګل غوټۍ مور دې جوړ ناجوړه ده ها. نازو ستړی مه شي. لویه شي لویه شي لویه یوازې په دنګه غړی نه وي ښه لویه په عقل ده په فکر ده په پیسه ده په عمر ده. ځه بس که خوله دې خطا شوه نو اوس څه لګیایي ده. انجینر ګل غوټۍ دا په کوڅه کې څه بحثونه شروع کړي د خبرو اوږې دې خوا یې راوله. راغلم ترور اسلام علیکم. خدا په تاسو شوي دي ها؟ وعلیکم السلام. نازو لورې نه پوهېږم 2 ورځې جوړ یم 2 ورځې ناجوړ یم. زه خو ډېر پرهیز کوم خو نازو ته کې خو نه که نه. ګل غوټۍ دا مې تاله ښکلې سوټ روړوي. دا دې هسې تکلیف وکړو. دا تکلیف ما نه دی کړی بل چا کړی دی. بل چا کړی دی؟ زما ورور شمشیر خان چې اوس د بهر ملک نه راغلی دی هغه. نازو د دې څه ضرورت و تا ته ښه پته ده چې زما بلا شی سوټونه دي. ما ته پته ده خو هغه ته پته نه وه. مړې نازو دا خو داسې د مشرانو غوندې کلر دی. نن سبا هر څه چلیږي ښه او بیا ته کومه داسې 16 کالو پیغله جینۍ ها. زه ستا نه اوس هم ځوانه یم. دا وګوره که نه ترورې ما پورې خندا کوي هسې ما خفه کوي ښه. ګل غوټۍ نورې خبرې پرېږده زه نازو له چای پخې که. نه ترورې چای نه څکمه زه ځم کور ته رور مې په کور کې انتظار کوي شمشیر خان هغه سره بازار ته ځم بلا شاپینګ کوم. نازو ویم که بې چای وځې که نه نو دا سوټ به د ځان سره وړې. اوس وایه چای څکې او که ځې؟ سکم بس خو په یو شرط چې کله ترور جوړ شي که نه نو تاسو دواړه به مونږ کره راځئ ښه. منظوره ده چې جوړه شم نو بې تپوسه به درځو. پوه شوې که نه؟ بالکل ته بېغم اوسه. ښه ستا نوم؟ زما نوم چنارګل. د نن نه پس ستا نوم چنارګل نه ښکلا به ښکلا او په خبرو کې به ډېر خاص خیال ساتي. د یو مالداره او ښکلې جینۍ پیښې به کې. وایي کچماچو خان ته بېغم اوسه دا اوس زما کار دی د داسې ډېرو عاشقانو نه ما بېوقوفان جوړ کړي دي. خو ګورې چې زړور خان ته پته ونه لګي. ته بېغم اوسه یاره. ښه اوس په داسې کار وکړې که نه دا نمبر نه دی دا به ډایل کړې. دا نمبر ما ډایل ومنټ. हेलो ته زړور خبرې کې؟ او بالکل ته څو خبرې کې؟ زه هم که نه وایي نو زه څوک مړې خپل نوم راته وښایه که نه. زه ښکلا خبرې کوم سامره خوږ اواز او سامره ښه انداز لکه د فلمي هیرو په شان.
ستا اواز خو زما په زخمي زړه باندې پخې ولګولې ښکلا. واه څومره خوږ نوم دی دی. وای د خوشامند چل خو دې څوک ستا نه زده کړي. دا خوشامند دی نه ښکلا، دا حقیقت دی. خو دا راته ووایه چې تا زه کله لیدلو او چېرته؟ ما ته رایاد شو، ما ته د کلي په یو لار کې لیدلې وي، یو زوړ غوندې ګاډي له دې دیکه ورکوله. وایي جاني سامره خوند یې کو، سم فلمي هیرو ښکارېدې. او بالکل بالکل، هغه زما د یو زوړ دوست کچمچو یو زوړ ګاډی و. ما ته یې مینت وکړو. ښه هغه وخت ته چېرته وې؟ زه په خپل موټر کې شاپنګ لتلم. ښه نور در سره څوک و؟ ما سره زما یو کزن و. کاش چې دغه وخت کې در سره زه وې، ما ډرایوینګ کولې او ته را سره په پرنټ سیټ کې ناسته وې. وایي تا ارمان خو زما هم دی که نه؟ ښه نو بیا به کله ملاقات وشي ښکلا؟ بس چې ته کله وې زه به حاضره شم. اوهو ما خو ستا ډېره خرچه وکړه، بس ته بیا ما ته صرف مس کال کوه او زه به درته کال کوم. اوکې اوکې جان، د خدای پامان. د ملاقات پرمان، د الله پامان. بس کچماجو خان، لوړول خان مې دله پاټلې ته وخېجو د خیره. دیواله ستا د نن ورځې خرچه. برکتیا تو برکتیا راشه. جی خان. دا واخله. خان جی راته ښکاري نن جوړ څوک خاص میلمانه را روان دي. او که نه خو برکتیا ګوره زه په خپله کمره کې یم، خیال ساته چې میلمانه دې نه خفه نه شي. ته بېغمه شه لندن خان، وایي دا مې څه ووې؟ ښه دې ووې ښه دې ووې. ولایت خانه دواړه ښه دي مړه چې څه دې ووې. اوهو مامي ای خو ډېر ناوخته کو. ولې ونې څوک چېرته په وخت رسېدلي دي؟ تا ته به ښایي 10 بجې ټایم او راځي به 12 بجې. چېرته به اوړي راوړي؟ دغه دي راغه مای سویټ ګلغوټې. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. السلام علیکم. ستړي مشي ستړي مشي. کېنه اوس اوس نازو وی ډېر ناوخته یې که ښه دی چې راغلی. داسې لګیا ده په خپله هم چېرته په وخته لیده سوه. بس د ګیلو شکر لپاره ډېر عمر دی. نن به راسه د خوشحالۍ خبرې کوې، نورې خبرې پرېږده مړې. ورشه دې دپاره د چای او غم وکړه. دا دې مطلب چای به تیاري. ښه درېښه مې خوره چې زما د کور ستر دې مات شو. خوري زما خو د ډېرو ورځو راسې زړه کېدو چې دلته راشم، خو کله روغ ناروغه او کله غمخا دي. ته څنګه یې بچې؟ انټي زه بالکل ښه یم. نازو خو ستاسو په صفتونو نه مړېږي. ما ورته ویسې خو نه راځي، مې ډوډۍ به ورله وکړو. خوري ما خو درته کیسه وکړه که نه، دا خو د شمشیر خان مبارکۍ په راتلو مجبوره کړمه. خدای دې خوشحال لره. زما خو دک پیک کې عضوې دی، هغه هم ټول عمر بهر تېر کړ. ښه ما ته خو چا وي چې ستا یو بل زوی مشته دی زړور خانو. او دی خو زړور خو د حد درجې بې زړه دی چې څوک یو ډزو کي نو 10 ګزه ټوپ وهي. انټي بیا خو ډېر تکړه دی. بیبي ما نور سره وړم. هر څه ډېر دي خو دا ته دلته ولې ولاړې؟ برکت خانه ما دا چېرته واخله. نه بیبي زه دی به په کچن کې اوس کي. ګلغوټې دا ونه خپل کتابونه دي. ولې برکتیا ولې ته په سبق نه ویسو؟ زما نصیب کې سبق نشته ګلغوټې. نه نه برکتیا ولې نشته؟ ته مانه به څه خفه شوی؟ ما ته لوایه. تا نه نیم خفه، زه د خپل نصیب نه خفه یم. ګوره برکتیا هسې خپل مستقبل مه خرابوه. زما مستقبل په دې کې نشته. زما مستقبل په موټر کې دی، په بنگله کې دی، په ډېره پیسه کې دی. په دې کې هیڅ نشته ګلغوټې، هیڅ نشته، هیڅ نشته په دې کې.